پیډو کې د پشکال د شجرکاری مهم آغاز. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په هدایاتو د توانایي او بجلی محکمې ځیلي اداره پختونخوا انرژي ډیولپمنټ ارګنایزیشن پیډو کې د پشکال له اونو بوټو کرلو باقاعده آغاز شوی دی. د پیډو چیف ایگزیکټیو عرفان الله خان پیډو هاوس پیښور کې د بوټي په کرلو د مهم آغاز وکړ او د پیډو د انتظام لاندې ټولو بجلیګرونو کې د زیاتو نه زیاتې اونو بوټو کرلو هدایات یې جاری کړل. د پیډو ډایریکټر ایډمن اینڈ ایچ آر ادریس خان خټک او چیف انجینیر سید حبیب الله شاه بوټي نالولو کې د چیف ایگزیکټیو پیډو مرسته وکړه. په دې موقع ډایریکټر انوایرنمنت ستاره زیب وویل چې د پیډو د انتظام لاندې بالاکوټ، کروړه، کوټو، پیهور، ملاکنټري او لاوي چترال هایډرو پاور پراجیکټس په مقاماتو کې اونی بوټي کرلی شوي دي او دغه لړۍ دوام لري. د شجرکاری مهم مقصد دا دی چې ټوله صوبه کې د استوګنې قدرتي ځایونه بحال شي، مارغانو او د نور ځنګلي حیات یا ژوند ته اسانه ورکولو سره غوره ماحول ته وده ورکړي شي.